د ما عزتمندو یوه ورځ نبي علیه السلام منبر باندې ناست و او بیان یې کولو. صحابه کرامو ته وفرمیلو چې ای صحابه کرامو، که ما باندې د چا حق پاتې وي هغه ما نه خپل حق وغواړي چې زه په دنیا کې هغو ته حق ورکړم. ما یو څو ورځې په دنیا کې پاتې دي، بیا به دنیا نه څه وفات کېږم. زه غواړم که ما باندې د چا حق وي څه حق ورته په دنیا کې ورکړم. نو ټول صحابه کرام ناست وو. نو د نبي علیه السلام یو صحابي و، عکاشه ابن محصن رضی الله تعالی عنه، او ته ودرېدلو چې ای د الله پیغمبره، ما په تو باندې یو حق ته، زه غواړم چې خپل حق دنه واخلم، د خپل حق بدله دنه واخلم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې عکاشه کوم حق تر سره یې؟ نو عکاشه ابن محصن رضی الله ته فرمایي چې ای د الله پیغمبره، موږ یو جهاد ته لاړ وو او تو په جهاد کې د جهاد دپاره صفونه جوړولو. زه صفونو نه بار ولاړ وم، تو ما ته عملیې باندې ګزار راکړی و. او ای پیغمبره، چې تو کله ما ته ګزار راکولو ما بدن باندې کپړې نه وي. هغه وخت کې ما د بدن بیماري وه، ما بدن باندې دانې وي، ما بدن باندې کپړې نه وي، تو ما ته رامنډې ملي باندې ګزار راکړی ده. زه اوس غواړم چې تو ته ګزار دیر کوم، بس دا مو حق ته. صحابه کرام حیران شولو چې دا عکاشه څه یی، پیغمبر ته دا خبرې کوي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ودرېدلو چې عکاشه د الله پیغمبر معاف کا، دا واخې دي د بدلو ده څه ته ونه بدلې خلي. عکاشه ورته وفرمیلو چې ابوبکر نه یې معاف کوم، ګزار یې راکړی ده، ګزار به ورکوم. عمر رضی الله تعالی عنه ته ودرېدلو چې عکاشه نبی علیه السلام معاف کا، بدله ونه ما خله. عکاشه ورته فرمایي چې عمره نه یې معاف کوم، ما ته یې ګزار راکړی ده، زه ونه خپله بدله خلو ګزار ورکوم. عثمان رضی الله تعالی عنه ته ودرېدلو چې عکاشه د الله پیغمبر معاف کا، ما ته لیکل راکړه سوره درهم غواړي، هغه په ډبل به زه دیر که، خو پیغمبر ته ګزار ما ورکوه. په پیغمبر باندې موږ خفه کېږو، پیغمبر ته څنګه ګزار ورکوي؟ ته د پیغمبر صحابي. دا عکاشه ورته فرمایي چې عثمان نه یې معاف کوم، زه ګزار ورکوم. ګزار یې راکړی ده، ګزار به ورکوم. نبي علیه السلام وفرمیلو چې ای صحابه کرامو، پرېږدئ چې عکاشه مو ته ګزار راکړي، تاسې پرېږدئ چې عکاشه مو نه خپله بدله واخلي. نو نبي علیه السلام دا څټه لمن مبارک ورته چږه که، ملیا یې ورته رامنډه که. څنګه چې ملیا ورته رامنډه که، عکاشه ابن محصن رضی الله ورمنډه که. څنګه چې ورمنډه که، نو د نبي علیه السلام د دوو اوږیو په منځ کې مهر نبوت ده. نو عکاشه ابن محصن رضی الله ورمنډه که، د نبي علیه السلام په مهر نبوت یې خپله خوله ولګوله، په مهر نبوت یې ورته خوله ولګوله. نبي علیه السلام ورته وفرمیلو چې عکاشه، الله پاک در باندې جهنم ور حرام کو، څه تو مو په مهر باندې خپلې شونډې ولګولې. صحابه حیران شولو چې عکاشه دا د کوم چال وکړو؟ ابوبکر یې چې ما سره څومره وخت تېر کړو، ما د پیغمبر په مهر باندې خولې نه دي لګولې. ای عکاشه، تو دومره هوښیارتوب وکړو چې د پیغمبر په مهر نبوت باندې د خپلې شونډې ولګولې. عکاشه ابن محصن رضی الله عنه قربان شو. څه یې ورته چې ای د الله پیغمبره، کله نه زه بالغ شوی یم، هغې ورځې نه ما په زړه انده یو ارمان و چې الله ابو کومه ورځ وي چې زه د پیغمبر په مهر باندې خپلې شونډې ولګوم. الله اکبر. ای پیغمبره، ما په زړه د ارمان و چې تو مهر باندې خپله خوله ولګوم، خپلې شونډې ولګوم. ای پیغمبره، زه څه کوم تو نه بدلې خلم؟ ای پیغمبره، ما ته ګوره، تو نه بدلې خستلو ته ګوره. الله اکبر. داسې محبت صحابه کرام ورسره و چې د پیغمبر محبت دی واجنه الله رب العزت باندې خپل ځانونه وبخښلو. دا یې عزتمندو صحابه و مینه وه
صحابه او محبت وو سبانای جوړه کا چاله جوړ کو د نبی علی صلوات و سلام په مهر خپل شونډې ولګول